درون خو کاری صاحب دا ډریور لیسنس هم نه لري راونیسئ او عزیزه څنګه یې جوړې ښې کراري ده په خیر یې څنګه چل دی راورک شوی خو به نه یې دا نه چې راشد و عادل راغلی راورک شوی کوم ځای نه ایران څه چې هندوستان نه هم راشي دا هم رضا نه مخ اجازه دی دا نه وخورو دا څه دي کادوانو زړې دا خو دې شو په کدو کې ګیرا څنګه ګران دی دا چل که کنه چل مکړه ښه درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله په دې هیله چې تاسو ټول به راته روغ جوړ خو خوشحاله استئ عمران شینوار یم سره د محراب ګل مخلصه او مرکز کابل کې یم او مرکز کابل کې بیا نو د چېرته یم دا کوم ځای دی سرای شهزاده مخه ده سرای شهزاده مخه او پل محمود خان دلته نو هر څه شته دی وروره ګورئ نه هغه پنځګونې د پخوانۍ پنځګونې د ظاهرشاه د وختو کېږه هم دا حساب کتاب دی زه به یې په تاسې باندې وګورم اوس ها دا وګورئ درنو لیدونکو دا زاړه اثار دي چې مخکې ظاهرشاه و د وختو دغه پنځګونې او دوه ګونې او درې ګونې او یوه ګونې او لسګونې هم شته دی دغه هم راسره وګورئ دا وګورئ دغه به داود شي که نه نو سردار داود دا د افغانستان ولسمشر مخکې دا د هغې وخت روپۍ دی دا ظاهرشاه کاکا دی الله دی وبخي او دا بیا څوک دی دی لکه چې دې تره زوی دی ښه زه دا ټول یو خبره ده فقط تصویرا دغه وګورئ دغه روپۍ هم راسره وګورئ دا ټولې هغه پخوانۍ روپۍ دي چې په دغه باندې به راکړه ورکړه کېده اوس نشته دی متاسفانه اوس افغانۍ دي نو درنو لیدونکو تاسې له موږ سره راځئ موږ غواړو چې دغه زنې دغه در باندې وګورئ دا وګورئ دا غوزان دي لیدونکو یې دا د افغانستان غوزان دی افغانستان تولید دی او خوند به اجازه ورنکړه کینې او نه خورم زه نو همداسې راسره راځئ درنو لیدونکو په تاسې باندې به دا ځینې ساحې د دې ځای وګورو ځینې جالب ځایونه به در باندې وګورو دا شړشم دي او دا وګوره مخلص صاحب ورغې بیه کوي په څو روپۍ دی مخلص صاحب خازه ښه دی چې دی نو لیدونکو ښه ځای چې ځو مخکې ساحه در باندې ګورو او د دې ځای دغه مشهور شیان به په تاسې باندې وګورو چې دلته څه خرڅېږي او څه مشهور دي ها مخلص صاحب چی وایو ولږ زه شروع کوم اوس ښه درنو لیدونکو تاسې وګورئ دا زموږ وطن دی او بیا کابل دی مرکز کابل او شینوار صاحب چېرته مخکې لاړې کیمره دې ماته راکړه نور مخکې روانې خیر شه دا څه شی دي ممیز دي هغه یو دغه تلی و که نه ساده ګل دغه شی نه دې ته ممیز یې که نه نو دا تلی او د دې نوم ترې هېر شوی که نه ورته ویلې چې هغه پنچر انګور راکړه دا پنچر انګور دي ډېره مننه ته څنګه یې جوړ یې هغه همدا کیسه وخو اخره کې کشمش ترې هېر شوي که نه مشکش یې ورته ویلې نه ورته چې کش ماکش راکړه راځئ راپسې نو درنو لیدونکو دا بوټان دي ژمی راغی ښه او دلته د ژمي علایم دي دغه بوټان به تاسې خپو کوئ پرته له دې بوټانو ژمی سخت دی په کابل کې چې تاسې ژمی تیر کړئ نو ډېر ښایسته بوټان دي خو چې چا سره پیسې دا په څو روپۍ دي وړګیا 200 افغانۍ زه صحیح ده زه چې ماش واخلو به یخلو راځئ را سره له خیره سره چې کم دی نو دا کابل جان دی درنو او قدرمندو لیدونکو او کابل کې بیا نو پل محمود خان دی څنګه راګوري دا وګوره دا تسبیح دي تسبیح دا څومره ښایسته تسبیح دي مختلفې تسبیح دي د خلقو د ذوق مطابق تسبیح دي کولی شي چې دلته هر رقم تسبیح واخلي ذکر په وکړي سبحان الله الحمدلله الله اکبر استغفر الله ځکه چې په ذکر سره زړه تازه کیږي او ترڅنګ ثواب موږ او تاسې ته جمع کیږي او حاصلیږي ځکه الله پاک فرمایي که په بخښنې سره حدیث دی کو آیات دی وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب وایي د زړه اطمینان چې دی که نه دا په ذکر کې دی د الله په ذکر کې نو دا بیا مسواکونه دي درنو لیدونکو
چې دا مسواکونه فکر کوم همدلته په داخل د افغانستان کې جوړیږي او مسواک استعمال درې اویا ګټې لري د اسلام د نظره او د مسواک هغه لومړنۍ ګټه چې ده که نه د خوله د غاښونو صفاوالی د معدې یعنی سالم ساتل هغه څوک چې د معدې تکلیف ولري او مسواک په دوامداره توګه استعمال کا نو کولی یعنی د دې په واسطه ټول مرضونه ختمیږي. بل دا چې دا د نبي سنت دی. الله پاک قرآن کې وایي چې واطیعوا الله واطیعوا رسول زما اطاعت وکړئ زما د رسول اطاعت وکړئ. نو د رسول اطاعت دا دی چې هغه په نقش قدم باندې من قدم کېدو او د هغه سنت عملي کړو. نو دغه مسواک استعمالول سنت نبوي دی یا نبي. راځئ راځئ دلته نو بیا دا زردالان دي دا پوس شوي زردالان دي را څنډلي دي بیا یې لمر ته اچولي پوس شوي دي. څنګه یې جوړې په خیر یې کره دا څو روپۍ کیلو ده؟ ښه دا څنګه پخېږي بې باټینګرو کې پخېږي ونه کې؟ راځه چې ځو دا تښتې د کیمرې نه او درنو لیدونکو یو چکر خو راکړه هندي کې دا د وطن لاسګاډي دي دا د وطن لاسګاډي دي پرې چکر وخورو. کاري صاحب دا ډریور لیسنس هم نه لري را ونیسئ. او ډېره مننه کورس پروا نه کوي ډېره مننه. او نه نو لیدونکو راځئ را سره ګل وطن افغانستان مرکز کابل څنګه یې جوړې ښه یې کره ترا کړه لږ که نه لږ را ای مره بیتې او که نه ما میخورم خب تو نخود بس یا تو سیر شدی. تشکر بگی مزاق میکنم بگی تشکر زنده باشی. راځئ راپسې او څنګه یې څنګه یې جوړې ښه قراري ده زه دمه وکړه زه یې د ښکومه نو دا ولې شګو کې پخوئ؟ شګه نه ده څه شی دی دا څو روپۍ دانه دی؟ مړه دا وږې دانه څو روپۍ دی؟ ولې دا خو لسو روپو درې دانې دي ګرځان قیمت کې. درنو لیدونکو دا وږي به تاسې لیدلي دا وطني وږي دي د افغانستان دلته شنه کېږي او دلته پخېږي او دلته بیا ښار ته راوړل کېږي او بیا خرڅېږي. لرې شه ښځه ډېره مننه کور ودان انشاءالله. السلام علیکم عزیزه څنګه یې جوړې ښه قراري ده په خیر یې څنګه چل دی؟ را ورک شوی خو به نه یې دا نه چې راشد و عادل راغلی را ورک شوی ښه زما ټیک ټاک یې ده کتې څنګه دي؟ یاره زنده باد زنده باد زنده باد. او زما ټیک ټاک یې څنګه دي؟ انعام خو راکړه دا څادر را دې سره به زه څنګه ښکارم؟ ډېره مننه کور ودان آباد اوسې دا واله ډېره مننه. او درنو لیدونکو تاسې بیا را سره دغه مو ګورئ دا چې دي افغاني کالي دي تخته ویانه منډې مه راوه افغاني کالي دي دا په داخل د افغانستان کې جوړېږي. څومره ښایسته دي څومره ښایسته په طریقه باندې دا جوړ شوي دي نو کولی شئ چې دا تاسې ماشومانو ته ویسئ او هلته یې ور واغوندئ په ښه بده کې ودونو کې اخترونو کې په میلو کې والا جلوې دپاره مې یو دانه اخیست. دا په څو روپۍ دي؟ یا الله خیر 300 افغانۍ 300 افغانۍ وای وای ګرانې نه دي خو جلوه وړوکې ده چې غټه شو دا وله بیا اخلم بیا در سره کېده زه بیا راځم بیا دله اخلم صحیح ده بیا راځي چې غټه شو بیا راځي چې غټه شو بیا راځم او که نه نو دلته یې کېده نو الله دې آباد لره ګډ چانس. ته ورکه دا روپۍ شماري ته راوړه زه یې له وشمارم زه یې له شمارم که نه نو او که دوانو زړي دا په څو دي؟ درنو لیدونکو دا کدوانو زړي دي دا ولې خرڅې نو ولې 320 ټول کدو په 10 روپۍ دی ته زړي په 320 روپۍ غرځې کوم ځای نه؟ ایران څه چې هندوستان نه هم راشي دا هم راځه نه مه خرڅوه اجازه دی یو دانه وخورو دا څه شی دي؟ کدوانو زړي
دا خو 300 په کدو کې دا څنګه ګران دی بیا دا چل که کنه چل مکړه ها خلک یې اخلي کنه کیلو په څو راوځي دی 300 کیلو بس ته مخلص صاحب راشه زه پورا بسته هغه بوټي ته په 300 شل درکوم او ها طبيعي څنګه دا او تشکر دا په کړی دی درنو لیدونکو ستاسو د ټولو لملتیا ډیره مننه کور مو آباد خوشاله سرلوړي اوسئ چې دغه ویلوګ ورته یو که خپرونه ورته وایي چې موږ درته مرکز کابل کې ثبت کړه په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي د نورو جالبو خپرونو دپاره موږ در سره فعال وکړئ موږ تعقیب کړئ تر څو ستاسو دپاره جالبې او په زړه پورې خپرونې در ورسو نو موږ ته همدلته اجازت راکړئ تاسو ټول په لایزال او سپېڅلي څښتن سپارو هر چیرې چې یاست خوشحاله او سوکاله اوسئ د یو آباد پرمختللي او غښتلي افغانستان په هیله السلام علیکم ورحمت الله